تاسې پوښتنه کړې ده چې سړی په لمانځه کې وي نو د سجدې ځای ته نه ګوري، دغسې مخ ته ګوري یا د سترګو تر کونجانو ته راپورته ګوري. دا څه مشکل لري که نه؟ محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې دا یو مستحب یې پرېښوئ. په لمانځه کې د سجدې ځای ته چې کله سړی ولاړ وي د سجدې ځای ته کتل یو مستحب عمل دی، او په رکوع کې به ته خپلو پښو ته او د خپلو پښو دغه ګوتو دغه ځایو ته به ګورې، د خپلو پښو پنجو ته به ګورې، او په ناسته کې به خپل ځیګره ته ګورې، او په سجده کې به خپل د پزې نرمۍ ته ګورې. دا یو مستحب عمل دی. نو مستحب داسې یو شی دی چې سړی پر ځای کې ثواب لري، که پر ځای نه کړي نو ګناه پکې نشته، خو بیا هم ښه کار نه دی، ځکه چې د سړي حضور خرابېږي. په لمانځه کې حضور داسې یو مهم شی دی، ځکه حضور د قبلېدو دپاره یو شرط دی. که د سړي حضور نه وي برابر، فکرونه او سوچونه یې بلې خواته وي، نو بیا الله پاک جل جلاله کېدلی سي چې لمونځ یې قبول نه کړي. مکمل حضور خو راګرځول د انسان په وس کې نه ده، امکان نه لري، د هیچا په وس کې نه ده، خو بیا هم خپل تر وسه پسې دا خپل فکر راجمع کول دا نو بیا ضروري دي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.